پکتیا ټول ولسونه د سولې عدالت د حزب اسلامي حکمتیار صاحب د ملاتړ دپاره دلته راجمع شوي یو مالي او مدني څومره ټکر چې الله رب العزت ټکر وکړی دی د ټولو په مقابله کې موږ د جناب حکمتیار صاحب نه ملاتړ کوو. حکمتیار صاحب هغه فرد دی چې هغه د افغانستان د ټولو افرادو د عزت ساتلو لپاره قرباني ورکړې ده. د سوله او عدالت اسلامي د ټیم د مشر نه هغې نه خپله ملاتړ اعلانوه او کوم خویندې چې دلته تاسو ګورئ دوی هم راغلي دي همدغه ټیم نه خپل ملاتړ اعلانوي او انشاءالله چې موږ به خپله رایه همدغو ته کاروو او دوی لپاره به موږ کار کوو تر څو دوی افغانستان له دې بدبختۍ او د دې خونریزۍ څخه وساتي. بلال د ازادۍ به اذان وکړي خفه نه شئ منم چې له تیارو تنګ یئ سحر غواړئ حالاتو چې جوړه کړي ماڼۍ د ازادۍ په خپله خاوره پوهېږم په تاسو انجینر غواړئ حالاتو. د مجاهدینو او د شهداو ارمانونه په خپل ځای پاتې دي. د دې دپاره باید موږ حکمتیار صاحب ته د جهاد سنګر خلکو دا حکمتیار صاحب کومه وعده چې موږ وکړو ورسره وکړو دا به پوره کوو ځکه دا رایه زموږ سره د اله العالمین یو لوی الهي امانت دی. د لوی پکتیا د سرلوړو دینپالو او خدایپالو دې پرتمینې او سترې غونډې د زړه له کومې مننه کوم. الله تعالی مو تل عزتمن او سرلوړې لري. افغان خدایپال ولس د اسلام سره مینه لري او له مسلمان مجاهد سره مینه لري. د سولې او د امنیت تامین ته انتظار. ورونو خویندو لوی پکتیا د تاریخ په اوږدو کې د ازادۍ په هر جنګ کې ځلانده او ستره ونډه ده. حزب اسلامي حاضر دی چې د اته بندرونه اداره هم کی امنیت هم تامین کی او لږ تر لږه 3 میلیارډ ډالر د افغانستان حکومت ته ورکړي. حزب اسلامي حاضر دی چې مخابرات دغه مخابرات کنټرول کی اداره کی مدیریت کی حاضر دی چې لدینا تر 3 میلیارډ زیات عواید هر کال دولت ته وسپاري. موږ د نړۍ تر ټولو ستر د اوسپنې معدن لرو د حاجاک معدن ارزښت 1 ټریلیون یعنی 1000 میلیونه ډالر دی. یعنی که افغانستان هر کال 10 میلیارډ ډالر بودیجې ته ضرورت ولري نو دا د 100 کلونو لپاره کفایت کوي. د عینک مس لرو ارزښت شاوخوا 400 میلیارډ ډالر دی. موږ له تیل او ګاز نه دومره څه هر کال ترلاسه کولی شو چې معادل دی 1 میلیارډ ډالر وي. موږ یورانیوم لرو. موږ د چین نه وروسته تر ټولو لوی معدن د لیتیوم لرو چې په نړۍ کې هېڅ هېواد هم نه لري او ارزښت یې هم د سعودي تر د نفت او ګاز په اندازه ده. اوبو سترې زیرمې لرو. د نړۍ هېڅ هېواد د اوبو له پلوه له افغانستان سره سیالي نشي کولی او اوبه تر ټولو قیمتي ماده ده. راشئ راتلونکي نسل ته له جنګ نه فارغ افغانستان په میراث کې راشئ یو اصولي نظام رامنځته کړو شفاف او عادلانه انتخاباتو ته لاړ.
فقط یو صالح حکومت ته زه غواړم چې په راز کې اهل و امین اسلام او ملت ته ژمن شخصیتونه موږ طالبانو ته د ورونو په سترګو ګورو موږ هغوی د افغان ولس بچیان ګورو مطمئن اوسېږئ چې انشاءالله دا تیاره شپه به پای ته رسېږي جګړه به ختمیږي سوله به راځي ستاسو د خوښ اسلامي حکومت به جوړیږي افغانان به سره روغه جوړه کوي د وروري لاس به یو بل ته ورکوي او په ګډه به د افغانستان له دې حالت څخه وګوري حکمتیار د مادیاتو شخصیت نه ده حکمتیار د متقي انسان ده حکمتیار د افغانستان وطن کې جوړیږي داسې یو شخصیت ده سوله اسلامي عدالت ټیم څه ده دا یوازینی ټیم دی چې د ټول افغانستان کې امن تامینولی شي دا داسې ټیم دی چې په افغانستان کې اسلامي نظام قایمولی شي